حامد د زراعت پوهنځي دویم کال زده کړیال دی. د زده کړو سربیره یې خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصادي پیاوړتیا په موخه کار کوي. حامد چې پلار یې نږدې 14 لسیزې کېږي د مزار شریف سیلو کې دنده پر مخ وړي، وایي له ماشومتوبه به یې دغه سیلو ته تګ راتګ کولو او اوس د پوهنتون له رخصتېدو وروسته هم دلته په رسمي توګه کار کوي. د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو سره چې د مزار شریف سیلو بیا پر فعالیت پیل کړی، د حامد په څیر دلته سلګونه نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. در ضمن که پوهنتون میخوانم اینجا آمده فعالیت کاری میکنم، شبا کار میکنیم، روزا کار میکنیم. شکر زمینه برای ما مساعد است که کار میکنیم. شکر از دولت خیلی راضی هستیم که کار برای ما فراهم کرده. در کار هستیم، در کدام کار خراب در مواد در چیزی مثل جواناوری یا بیرون یا ایسونو نمیگردیم، در کار خود هستیم. 24 ساعت مثال هم در کار خود رسیدگی میکنیم. هم از 8 صبح تا 12 پوهنتون هم هستیم، درس هم میخوانیم. تقریبا 1 سال میشه در زمینه نانوایی ما کار میکنم. دیگه از کار خود راضی هستم از امارات اسلامی که با ما مساعد کار انجام دادن. از اینکه طرف ایران یا پاکستان ما بریم بهتر است که در وطن خود خدمت کنیم. این با ما جای افتخار است، چون که یک نوع پیشرفت حساب میشه. به وطن خود خدمت میکنیم و دیگه که جوانای ما رو به آغشته به مواد نمیشن، دیگه این به ما جای افتخار است. دیگه احساس خوشی داریم که در وطن خود همینجا به مردم خود خدمت میکنیم. هم یک خدمت برای مردم حساب میشه، همینجا وظیفه اجرا میکنیم. خوش هستیم. په ورته وخت کې د مزار شریف سیلو سره د ځینو قراردادي سکتورونو مسؤلین د یادې سیلو د بیا فعالیت څخه هرکلی کوي. دوی وایي له 15 کلونو راهیسې ډیری لویو فابریکو بیا پر فعالیت پیل کړی چې دا د هیواد ځان بسیاینې او اقتصادي برخه کې مهم او مثبت رول درلودلی شي. اگر هر قدر امکاناتی زیاد هم بود در وقت کس توجه نداشت. از وقتی که امارت اسلامی آمده فضل خدا شکر الحمدلله بسیار شرکت هایی که اصلا هیچ به کار فعالیت نداشتند، بیخی اما تو پرسوده بود، کل از او فعال شده و به فعالیت آغاز کردن. اینمی از وقتی که امارت اسلامی آمده به این سیلو نظر شد و کل کارهای فعال شد. بل لور ته د یادې سیلو د ډوډۍ پخولو څانګې مسؤل ډاډ ورکوي چې د وزن، بیې او صحت له اړخه د بازار په پرتله د ډوډۍ کیفیت لوړ دی او هم دا باعث شوی چې ډېرې خصوصي او اماراتي ادارې له دغه ځایه خپل ډوډۍ ترلاسه کړي. کیفیت نان ما بسیار به مراتب از نان بازار کرده خوبتر است، هم از لحاظ صحی بودنش و هم از لحاظ وزنش و از لحاظ آردش و پختش که همین کیفیت همین است که همین مردم ها حاضر شدن که به خاطر از بازار اعلام دادن، دوباره پیش ما آمدن، همراه ما قرارداد کردن. این کیفیت نان ما بسیار خوبتر است. آردم سفید درجه اول است، نانشان با کیفیت است که همه ادارات ما از پخت پز ما، از لحاظ صحی بودن ما، از لحاظ کیفیت نان ما خوش و راضی هستند که همه روزه برشان ما نان ببره. د مزار شریف سیلو رئیس وایي دا مهال لسو خصوصي شرکتونو سره د سیلو اړوند ملکیت دننه د فعالیت او دریو اماراتي ادارو سره د ډوډۍ رسولو تړون لري چې ورسره تر 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دوی دغه راز له نورو ادارو هم هیله لري چې خپل د اړتیا وړ ډوډۍ له دغه ځایه وپیري. که روزانه ما در 3 بخش از نهادهای اماراتی قرارداد داریم، به حدود 5,000 نان فعلا مثلا تولید میشه و همو 5,000 نان که هست در روز تقریبا به حدود 12 نفر فعلا اونجا کار میکنه. و همچنین ما این یک چیز است که جمله فعالیت‌های اساسی سیلو است و در جمله فعالیت‌های غیر اساسی سیلو به خاطر کاریابی زمینه کار برای هموطنان، شرکت‌های خصوصی، سکتورهای خصوصی در اینجا هم انشالله به اونا جای مساعد شده که کار میکنن. در مجموع 10 شرکت تقریبا شرکت خصوصی در محوطه سیلو خدمت میکنن که زمینه کار برای حدود 150-200 نفر از برای هموطنان زمینه سازی شده که اونا امروز به صلاح خدمت میکنن از طریق سکتورهای خصوصی. د مزار شریف سیلو د هیواد په شمال کې د غلو دانو د ساتلو او خوراکي خوندیتوب په برخه کې مهم رول لري. د دې سیلو فعالیتونه نه یوازې د کروندګرو د حاصلاتو د خوندي ساتنې زمینه برابروي، بلکې د اړتیا پر مهال د غلو دانو د برابرولو له لارې د بازار د ثبات او د خوراکي توکو د کمښت د مخنیوي په برخو کې
مهم او اغیزناک رول درلودلی شي. ثابت خان انزور د البرز خپرندویه څانګه مزار شریف.